ډاکټر صاحب چارې څنګه دي؟ دا د طبابت برخه کې وضعیت څنګه ده؟ خدمات ښه کېږي خو وسایل نشته، طبي لوازم نشته. مرضي ناروغۍ ډېرې سوي دي کمې سوي دي؟ ناروغۍ ډېرې دي، خصوصا د تاب بخش کې د جراحۍ په برخه جراحي بخش کې معمولا د هات باطن ناروغۍ ډېرې شوي دي او واقعات یې ډېر دي. ولې ډاکټر صاحب علت یې څه دی؟ علت یې د عادي مریضۍ خو شته دي، خو اختلاطاتو ته چې ځي هغه د خلکو د ناپوهۍ د وجې نه ډېر وخت همداسې پاتې کېږي، یا په دمګریو باندې ګرځي یا کورنۍ درمل خوري تر هغه پورې تر څو چې تحمل کولی شي. کله چې موږ ته مراجعه وکړي نو ډېر شدید اختلاطات یې ورکړي وي، یا یې خوړو کار پرې ایښی وي او یا میکروب ټول وجود ته خپور شوی وي، بیا د شدیدو اختلاطاتو سبب د خلکو ناپوهي ډېره پکې د خلکو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟ خلکو نه مو غوښتنه دا ده چې اوس خو په 21مه پېړۍ ده، هره ستونزه چې په وجود کې پیدا کېږي، هره ناروغي چې پیدا کېږي، لومړنۍ خبره دا ده چې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډېره مننه.